مشکل دعوت کې موږ دا هم لرو چې کله مو داعیان د مقابلې میدان ته راسي ورونو، تر ډېره حده پورې ورونو تاسې فکر وکړئ په دې داسې عمیق سوچ ورباندې وکړئ ورونو. داعیان مو یو طرفه رغړي، دعوتونو کې عامو اصلاحاتو ته، عامه دعوتونو ته، عامه قیامونو ته نه متوجه کیږي. یا ورونو مشخصو پالټیو ته لګیا وي، یا مشخصو تنظیمونو ته لګیا وي، یا مشخصو امیرانو ته لګیا وي، یا مشخصو پیرانو ته لګیا وي. ورونو دا یو عمیق مشکل ده. ورونو دا هغه څه دي چې د موږ دعوت یې راکمزوری کړی، د موږ دعوت یې بې اعتماده کړی، تأثیر یې ترېنه ختم کړی. ورونو د موږ په امت کې داسې علما، داسې داعیان تېر سوي چې په یو غږ به په زرګونو انسانان قرباني ته تیارېدل. داسې داعیان چې کله به یې آواز وکړو ورونو، په زرګونو انسانان او ځوانان به په لبیک باندې ورته ولاړو. ورونو موږ اوس چغې ویو، ستونې مو وشکېدل، له سپیکرونو پردې مو وشکولې، میډیا مو ستړې کړه ورونو، خو غږ مو څوک نه اوري. یو ځوان قرباني ته نسو تیاروی. د ګوتې په شمېر یو څو کسان د جهاد میدان ته موږ نسو راویستلی. ولې ورونو؟ ځوان ته اسلامي روحیه نسو ورکولی، د ځوان نه غربي او د ډیموکراسۍ او نور د کفري افکار نسو ترېنه ختمولی. ولې ورونو؟ ځکه چې موږ په نورو شیانو مصروفه یو، په داسې شیانو باندې ورونو چې موږ کما حقه د دعوت حق نه ده ادا کړی. ورونو عالم او داعي سره والله العظیم چې قمنداني خوند نه کوي. صحیح ده چې د عالم باید په اقتدار کې وي ورونو، خو دغه قمندانیان ورونو چې دلته اوس چې د عالم غاړې ته ورولویږي ورونو، دی له عالم نه ورونو د پیرې ترتیب څه غواړي، له عالم نه ورونو په مرکز کې د توسیمقاتو د ملګرو د جنګ ترتیب دغه شیان ورونو له عالم نه غواړي. ځکه عالم او داعي ورونو دی له خپل دعوت او له عامه اصلاحات او علمي امورو نه مصرف کوي، چې دا یوه مهمه برخه د موږ د جهاد ده ورونو. څه پروا کوي که یو عالم په یو تنظیم کې د یو فرد په حیث باندې وي ورونو، خو په جهاد کې دغه امام په جهاد کې بیا رهبر ده، بیا امام ده، بیا خطیب ده. ورونو دغه خطابت او دغه رهبري د دعوت او د اصلاح په میدان کې باید دغه عالم خپل وساتي. ورونو خصوصا په دې قبایلو کې ډېر وخت ورونو مجاهدینو سره چې موږ مخ کېږو، ډېر مجاهدین په همدې باندې ګیلې کوي، خفه دي، په دې باندې ناراضه دي چې تاسو ته خو عالم یې، ته خو مولوي صاحب یې، ته خو د موږ داعي یې، ته خو د موږ مصلح یې، ته خو یې ولې یو طرفه رغړې. ورونو علما باید په تنظیمونو کې یو طرفه ونه رغړېږي، ځکه ورونو دعوت غیر مؤثر کېږي، مجاهدین ورباندې خفه کېږي، پرستش کې راځي ورونو، د مشخصو افرادو د امیرانو د تنظیمونو په پرستش کې راځي. که الله عز وجل موږ ته داسې فکرونه راکړي چې امت قیام ته، جهاد ته، عامه نهج ته را دعوت کو او د خپل دعوت کې دغه عامه نهج استعمال کو، ورونو دغه یو څو د ګوتو په شمار علما او ملګري هم د دې ټولو مقابلو اړخونو لپاره کفایت کوي. ځکه ورونو همیشه انقلابونه چې راوستلي د کمو خلکو، دته ګوتې په شمیر خلکو راوستي دي. د انقلابونو راوستلو لپاره ورونو لښکرې نه دي راوتلي، خو دغه د ګوتې په شمیر علما او داعیان چې په میدانونو کې ولاړ دي ورونو، که خپله طریقه کار د دعوت یو طرفه نه کې او عامه کې، نو ورونو بعیده به نه وي، لرې به نه وي.